زه به تا پکې د ګل په رقم ساتم که مثل غمونه نور وي په زړګي کې. آیا سایکو ارباب څوک او د کومې علاقې سره تعلق ساتي او دا په څه باندې وفات شو؟ د دې ټیک ټاکر ویډیوګانې به تاسو په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې کتلې وي چې دا نن وفات شو جی. په څه باندې د څه ګولو د استعمال د وجې دا وفات شو. راځي مکمل تفصیل مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دا ویډیو لازمي وګورئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. هغه ځکه چې هغه ټیک ټاکرانو ته هغه جنکو ته په دې ویډیو کې یو میسج او پیغام هم دی د دې سایکو ارباب د ویډیوګانو نه جی. د سایکو ارباب خپل نو سیما ګولو چې دا په ټیک ټاک باندې راتله څه شاعري مېري به کوله د دې څه کم 1 میلیون فالوورز او څه کم 2 کروڑه چې کم دی د دې لایکو په ټیک ټاک باندې جی. چې کله دا وفات شو د هغې نه پس هسپتال ته وړل شو. اصل ډاکټرانو معلومات وکړل نو دوی څه داسې ګولۍ استعمالول د خپل ذهني طور دپاره چې دې ته به ذهني سکون ورکولو جی. دوی به داسې ګولۍ استعمالول او د کله چې سیما ګل دغه ګولۍ دا استعمال کړي دي نو د هغې نه پس دا وفات شوې ده جی. پر پښتونخوا پولیسو چې کم دی د دوی یوه ملګرې هم گرفتار کړې ده چې د دې سیکو ارباب سره په ځای کې پاتې کېده. د دوی یو دفتر په هغې کې ورسره پاتې کېده. نو په دې کې هغه ټیک ټاکرانو یو میسج دی یو پیغام دی چې کم په ټیک ټاک باندې راځي فحاشي خورې غلطې ویډیو جوړوي. سیکو ارباب چې دا کومې ویډیوګانې جوړې کړې دي نو د دې اوس د ډیلیټ کولو څوک نشته جی. نو باندې په سوشل میډیا باندې داسې کار کول پکار دي چې کله ته وفات شي د هغې نه پس هم ستا په ویډیوګانو تا ته ثواب ملاویږي. دا نه چې ته فحاشي غلطې ویډیو جوړوي او تا پسې بقایا ګناهونه چې کم دی دا شمارل کېږي. نو ښه کار کوئ ښه کنټینټ په سوشل میډیا باندې راوړئ. د دې سیکو ارباب یعنې د دې ټیک ټاکرې سیما ګل نه تاسو هم عبرت واخلئ. تاسو ته مرګ دومره انتظار نه کوي چې تاسو خپل د فحاشۍ هغه ویډیو ډیلیټ کړئ. دا ویډیو لازمي د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم دا خبر ورسیږي دا سیما ګل کومه سیکو ارباب دا کومه ټیک ټاکره وه دا د څو ګولو استعمال د وجې د دې دنیا نه لاړه.